د ادبیاتو په نړۍ کې ډیر کم خلک پر دې توانیږي چې په نړیواله کچه وپیژندل شي. دا ځکه چې د ادب لمن خورا پراخه ده او ګڼ شمېر خلک پکې د خپل قلم زور ازمایي. مګر نړۍ یوازې هغه کسان پیژني چې فکر یې پر یو قوم او محدودي جغرافیې پورې نه وي تړل شوی. کله چې د یو لیکوال فکر د ټولې نړۍ د خیر ښېګڼې او پرمختګ لپاره نظریې ورکوي، په نړیواله سطحه مطرح کیږي. له دې ډلې یو هم تولستوی دی. تاسو به په دې ویډیو کې د نوموړي په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کړئ. د روسیې د دې ستر مفکر او رومان لیکونکي بشپړ نوم لیف نیکولایویچ تولستوی دی. هغه د 1828 زیږدیز کال د سپټمبر په 9 د مسکو په تولا ښارګوټي کې وزیږید. دی د خپلې کورنۍ څلورم اولاد و. د کورنۍ په اړه د یادونې وړ ده چې د روسیې له نوموتو او بډایو کورنیو څخه وه. خو د تولستوی تقدیر له هغه څخه والدین ډیر ژر واخیستل. دی لا 2 کلن و چې مور یې مړه شوه. همدارنګه په 9 کلنۍ کې د خپل پلار له سیوري محروم شو. د کورنۍ له شرایطو سره سم یې له بهرنیو ښوونکو زده کړې وکړې. د هغه وخت بډایه کورنیو خپل ماشومان پر بهرنیو روزل. دا ښوونکي به اکثرا فرانسویان وو. تولستوی لوړې زده کړې د کازان پوهنتون د ختیځو ادبیاتو په څانګه کې شروع کړې وې، خو ونه توانید د تاریخ په مضمون کې د کامیابۍ نمرې ترلاسه کړي. هغه ته د مضمون بیا لوستلو سپارښتنه وشوه، مګر تولستوی بیخي خپل مسلک بدل کړ او حقوق یې پیل کړل. خو هلته هم په تاریخ کې کامیاب نشو. هماغه و چې پوهنتون یې پرېښود. د دې پیښې وروسته تولستوی خپلې پلارنۍ ټاټوبي ته مخه کړه او همالته دیره شو. هلته د ژان ژاک روسو ګڼ آثار یې په پوره دقت ولوستل. هماغه و چې د یو قوي لیکوال په توګه څرګند شو. تر ټولو مشهور آثار یې سوله او جګړه او انا کارنینا نومیږي. د خوښۍ ځای دی چې دا دواړه آثار یې پښتو ژبې ته هم ژباړل شوي دي. تولستوی د ژوند په وروستیو کې له شتمنۍ، کور او کلي سره اړیکې پرې کړې. په همدې توګه یوه ورځ بالکل ورک شو. له څه مودې تر تم کېدو وروسته د 1910 زیږدیز کال د نومبر میاشتې پر 9 نیټه یې جسد وموندل شو. په دې توګه د یو ستر لیکوال د قلم توري د تل لپاره خاموش شو. د تولستوی ځینې ویناوې تر ټولو بد او خطرناک الفاظ دا دي چې وایو یا فکر کوو ټول همداسې دي. که ټولې جګړې د عقیدې لپاره وای، اصلاً به جګړه نه کېدای. وختونه تیریږي خو ویل شوي خبرې پاتې کیږي. دا پوچ او ناسم خیال دی چې حکومت د خلکو استازیتوب کوي. د هیچا زړه مه خفه کوه ځکه ته هم زړه لرې. که غواړې پر نړۍ حاکم شي نو عقل دې پر ځان حاکم کړه. ښایست مینه نه زیږوي بلکې مینه ښایست زیږوي. نیکي ټول شیان په ګونډو کوي خو په خپله ماته نه خوري.